درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا په غزني ښار کې د امام ابو حنیفه پل ورته وایي او دا ثقافت پلانیسي ساحه یې سره وصل کړي دي چې له دې سره دلته د جمعې په ورځ ډېر خلک راځي منظرې ته، بنډارې ته. نن هم تاسې ګورئ هغه یې خواته څوک عکسونه اخلي او دې خواته ورسره یوه جالبه منظره داسې هغه دا زاړه ټانګانو دغه ایښودل سوي دي او دلته خلک راځي خپله منظره کوي. موټر و موټرسایکل و یو څه اندازه د موټرسایکل و ځغلېدان پکې روانه وي. نو دې سره دلته خلک ډېر راځي. غزني او شاوخوا خلک دغو سره ډېر بلد دي، دغه ساحې سره بیخي خوند پې کړی ده. ډېر خوندور باران ده. په غزني کې نو دا تقریبا په 2014 کال کې دغسې دروازې د 40 په تعداد باندې جوړې سوي دي.